الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على قائد المجاهدين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبر رسیدلی و شیکل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وفات کیدون او عائشہ ویلي د دوه ټوټې میشتا چې کمیسو ورتوګ دی یو بل ټوټه برابر کا او بده کې زما د کفن پروګرام برابر کې او دفن مې کوي دغه عاجزي بیرته وفات کیدل او د ابو بکر عمر رضی الله عنه په واسطه باندې د باندې جنازه او د عائشہ په کوټه کې دفن شو د رسول الله د مینې د وجنه یا د رسول الله د یو قول د وجنه او یا د عائشہ د خوب د وجنه. د دې خپل بیبي او اسماء بنت عمیس هغه د غسل ورکه او موږ ویل چې دا جایز دي، کوم اثر چې دی راغلی دی هغه کمزوري دی ځکه یې کی وروي دی لیث او هو ضعیف. او د عمر رضی الله عنه خبر هغه د اولاوه الروزه الندیه کې الاوسط فتح المالک د المدونه د ټول به دا خبره تشریح کړي و چې خزه خاون له غسل ورکول شي او غدله. عمر رضی الله عنه شکل امیر مقرر کړی شو نو په ګرد نوا کې د عدل او د انصاف مسائل رالل، دغه بهترین امام کېسته خلیفہ. عجیب عادت په کې دا تشریح شو چې د قران ډېر متاثر و. ابو بکر رضی الله عنه شکل وفات کیږي دلیل سورې شعراء د ورسنی آیتونه ویلې وزر دی چې معلوم به کې ظالمان انسانان په کوم طرف باندې ينقلبون دوی ګرځي. مرګ یا ساته د حق وینا تقوا. عمر سے باندې آیت واجب اثر وکي. دا خبرم تشریح شو چې محمد رسول الله د یونیم کې خود الفاروق د حق او باطل جدای به راوسته. ورس ان شاء الله به د بشریت کې راځي چې څنګه د حق او باطل جدا کولو په کومه طریقه. عربو کې کاتبان ډېر کم لیکن عمر رضی الله عنه کې کمال دا و چې دا کاتب او لیکوال وکم به سرول او د دې سره سره ډېر یو چت بهترین تاجر مو د حلال تجارت مسائل روانول. و به بیان په نکاح کړي وي کې بعد دیګره او تقریبا 13 اولادونه ورته رب العالمین ورکړي و. سلوختم مسلمان دی د رسول الله نه 13 کاله کشرو 13 کاله د فیل واقعینه ورسه پیدا شو او شپږم کال د نبوت او عمر ابن الخطاب په ایمان باندې الله مشرف کړي. د ایمان اورلو سلوو چې موږ تشریح کړی اوله وجه دا و چې دی خور ام عبد الله او کې عامر ابن ربيعه کله چې دغه کور لوراله نو د هغه کډه مړه برابر ولا ته پوښتنه وکړي چې خور دا ولي وساسو ظالمانو د وجه نه موږ په دنیا کې پاتې کېدیش مجبور یو چې زبر دي نه بل ځای له د ملکنا دې خبرې په عمر شباجي باسر وکي. بل محمد رسول الله دعا کړو چې اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك. الله اسلام لا غلبه ورکا عزت ورکا په یو دغه دوه کسانو چې کوم تعالی محترم دي ابي جهل ابن هشام او عمر بن الخطاب در الله محبوب. او بل عجيبه مسله علماء دا ذکر کړی دا چې عمر سے په خپل فرمایي زه په دربار کې یو پیری आवाज وکي یا جلیح امر النجيح رجل فصيح يقول لا اله الا الله. در رسول الله بارک پیری دا خبره وکړي چې عجیب انسان دی خلق لا اله الا الله لرا بلی وزما په ځړ کې یو اثر راغی. څلورم موجه علماء دا ذکر کړی و چې د مکی مشرکان راجم شو چې رسول الله له گزار سو ورکه او څوک به قتل کې عمر شه به لزا کفر کې ډېر سخت سره ودا. په کدا شو چې په دلار کې ورسره نعیم ابن عبد الله ابن نحم مخ شو اين تري چرته روانه زه محمد وجنم وې دې اسانه خبره ده. هغه د عبدالمناف د خاندان نه د قسم په الله چې بني عدي ټوټه کې بوختنه درنه وکي ځکه د رسول الله خاندان د ارله حاصل سره ډیر اوچت خلک و. ولکه چې تم صحابي شوي و ما پرې د لار شکور لا سعید ابن زیاد استا او کړي او د ترزوی دیم دی فاطمه بنت الخطاب چې هغه ستا خور ده هغه هم د مسله شوی دی هغه خاله ورتله او انت بیر خباب شبه سره ملاقات او دغه نور سبه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او حمزه رضی الله عنه په باندې مټ یاړول
او دا کلمه ویل چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا مسله ته شې و عمر جنو شکل په اسلام کې را داخل شو نو ډیر عجیب پیری اسلام لور کړی شو عبد الله بن مسعود ورته شاه بوختنه وکړه وی عمر چې شکل په اسلام کې را داخل شو نو تاسو صورت حال وی وکیدا د عمر اسلام شو ودا فتح وا د عمر هجرت شو ودا نصرت او د عمر خلافت شو ودا د الله رحمت دا خدای الله رحمت چې موږ عمر شه الله راکی دا خدای الله کومه کوشش موږ سره مهاجر شو دا غلوی غنیمت او فتح موږ رب العالمین راکړ چې د عمر غو د انسان موږ بری ملګرو کې الله برابر کی د الله د رحمت لپاره وش به اسباب دی یو به د عمر خلافت یو ورسته چې بوختنه وکړه چې به وی قسم په الله چې د عمر د وجنه الله مونږه عزت من کړو مونږ خپل عزت د عمر په وجود کې غنو ځکه عمر کې اسلام دی او د سړي عزت چې جوړیږي هغه په اسلام جوړیږي صہیب رضی الله په مجلس کې ناس وای جوړل وې د شو وخت مونږ باندې راغلي او ملګرو چې مونږ بخاره منځونه نشو کولای تواب هم نشو کولای وې چې ګل عمر بن الخطاب ایمان راوړو نو مونږ ښکارا منځونه شروع کړه او طوافونه شروع کړل او د مسجد حرام په خوا کې او د کعبه په خوا کې بناستو حلقې د مشرکونو حلقې بم زمنګ حلقې بم کله بم دیو بل سره د خبره تاو کړو لاس بم سره واچ مخکې دا کار من شرط کويش دا خدای الله فضل شو عمر بن الخطاب الله په اسلام باندې مشرف کې زمنګ را وتل او توافونه ښکارا کول منځونه ښکارا کول بیت الله کې ښکارا کې نصر او په دې طریقه باندې چې مشرک لا جواب کول ځکه عمر صاحب د شی لوی طاقت چې رب العالمین د مسلمانانو مجاهدین له بلاس باندې ورکی محمد رسول الله فرمای واشدهم په دې صحابه کې د الله په دین باندې ډېر سخت انسان شو عمر بن الخطاب څه مطلب اشد دی ویلې شي چې د دین په وجو ځکه چې لپاره د لويش نه متیریږي انچ به انچ باندې په دین باندې عمل یو غلو ده غلو دی ویلې شي چې سړی به تور مثال هغه مستحب کارو کې ته کافر کې یو سړی غټ کافر دی ورته خیر دی کنه څه مسله وشو کدا کار وکي غلو په اسلام کې نشته لیکن اشدت شته چې کله یو حکم یو مسله هغه په اسلام باندې ثابت وي انسان په هغه باندې شکل کودريږي لکه سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ پرې کیفیت ایمان شکل راو محمد رسول الله ویلي یا رسول الله موږ په حق باندې کني ویو زموږ د ملګری په حق باندې دي کنه وې دي زموږ د مړي ژوند په حق باندې دي کنه وې دي کافر په باطل باندې دی کنه وې دی وې دغه د مړي په باطل باندې دی کنه وې دی وې هر کله چې مړ موږ په حق باندې یو زموږ ملګری په حق باندې دی سوې خبره ده او زمونږ دا مسله ټوله د تایید او د حق والا ده نه به په کار ده چې د میدان لره وځي د خلکو سره سم معلومه و چې د اسلام اوامر د خلکو لپاره کار کوي الله رب عزت محمد رسول الله بزړه کې دا اشولې و چې دا مسله راکاره شي وجه ده چې کله سړی میدان لره وځنه او باقي وخت کې کاروال نه کې کدا کلونه وخت تیر کې مسله لکه څنګه چې پټه پاتې ده ګونګه پاتې ده مقشه و ګونګه پټه پاتې کیږي راوتل پاګه کې د شړی سره بحث راشي پاګه کې د شړی سره مناظره راشي پاګه کې شړی چا سره کینی رسول الله صلی الله علیه وسلم صلح الحدیبیه نو شوی تقریبا 3.5 زره مسلمانان خو چې کله صلح الحدیبیه وشو د مکی مشرکان د رسول الله سره کینې سره تقریبا 10 زره مسلمانان الله پیدا کړ عمر شبی نور راوځو نو کار کېدل کله کله دا پکار دی وی سیدا دو ګروپ برابر کړ یو ګروپ هم شل کشیش او بل ګروپ هم شل کشیش د دې شل کسانو پرس کې عمر بن الخطاب شو او د جانب مقابل پرس کې چې شل کسان نور و سیدنا سید الشهدا حمزه رضی الله تعالی عنہ چې محمد رسول الله کاکاو داش دایر ارقام نه صفه په خوا کې دا کور رسول الله به التر ملګرو تربیت کو بشوي راځي چې به ورزو را روان شو سلوي کسان دي دو سلوي د دې شل په قیادت کې عمر دی دغه شل په قیادت کې حمزه دی رضی الله عنهما خو چې کله په دې حرم باندې را داخل شو بل کافرانو باندې ولړزان راغی چې دا څومره مسلمانان رااله او د لوی مشرانو سردارانو سیدان په دې مخ کې قیادت کړي یو حمزه بن عمر په دې منځ کې سره جنگ موش حرم کې سخت لانجه جوړه شو جنگ شو نه په ټوله دنیا کې د आवाज خور شو چې لکه مجاهدونو مسلمانانو خودمره طاقت پیدا کړي دي چې په داخله بیت الله کې جانب مقابل سره سخت جګړه وکړه د دې ملګرو کار کېدل د خپل د اسلام له قسم تنمو رشد او ترقی ده عمر سے خبره کړو چې نور راوځو عمر بن الخطاب شکل په لسم کال د نبوت د محمد رسول الله باندې ایمان راوړو
عجیب انسان دی. ورته ان شاء الله د مناقب راځي. شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي دا د اسلام دویم نوم دی. رسول الله فرمایي چې په کوم لار باندې عمر روان شیطان په غیلار نشیدلی. د يهودو نصارو او روافض او شیعو سخت دښمنی مشه د هغه د عمر بن الخطاب سره ده. ځکه عبد الله ابن مسعود او عائشه فرمایي چې په کوم مجلس کې د عمر بن الخطاب تذکره ونی شي په دې مجلس کې بس موږ الله خیرم کینې دي. ایمان شکل راوړو ملګرو لوي زما په دې ایمان راوړل باندې بچو ډېر خپکیږي. و ابو جهل ابن هشام چې د عمر سره ماګانو کې ورغه دروازه ته ټک ټکړه ویا فلان هغه ورته چې عائشه تقول من سوکي ویزه عمر بن الخطاب ویزه خو صحابي شو. صحابي دوی هغه چاله ویل چې محمد رسول الله ملګری وش. یو بلارونو کې طریقې پرې خو د بل خو لاړو. ابو جهل ورته وی چې الله دې نه کې شي به ویل چې ابو جهل زه صحابي شوم وېدار سره نه منم. دریم کړ چې ابو جهل ویل الله دې شي نه کې دا څه خبره کوي. عمر سے بوچت आवाज باندې ویلې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. کوم واکه چې دا خبره وکړه ابو جهل د کور نه خوانه ورته आवाज وکي وقبحك الله الله رب العزت تباک الله دې برباد کا او ایسه دروازه په سره بند کړه. عمر سے ورته دروازه ما بند وکړه چې د نر انسان میدان لرو چې په میدان سره معلومه کو دا کو د کله جواب تکای د کور نه خو आवाजونه کوي خو چې هغه دروازه را بند کړي ولاړو. به ملګرو لوي چې بل سړی به کم خپکیږي د مسلمانانو او د مؤمنانو په اسلام او ایمان باندې وی عتبه څه خپکیږي. داغه خواله ورغه ورته ویلې ویزه خو صحابي شوم وې د څه نه ده وی هم د څه ده ویزه صحابي شوم وې د څه بنئ. عمر سے ورته ویل اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هغه مرته نشه الفاظ ویل چې کوم الفاظ ته ابو جهل ویلی وو. به په ملګرو کې دا پوښتنه وکړه چې دا شغل خور انسان په مشرکین کې څوک دی. شغل خور دی ویل چې دا خبره ډېر سره نقل کوي چې هغه وخت کې نه اخبارو نه تلویزیون نه رادیو نه بل مسله وا نو چا به یو سړی انتخاب کې هغه خبره ډېر سره نقل ولا دی ملګرو ورته ویل جمیل ابن معمر وېدار وی او دغه خواله ورغه دروازه ټک ټک ورا بار شي ګل وروته ته خبر نه وینا ما خو اسلام راوړو هیڅ نورونه ویلي خپل صادر راواغه سوراغه حرم لا عربو کې دا چې ایبه تجارتونه کول تجارت به چوکې به حرم کې ناشونه بندگی خو نه کول لیلې به دا غب شبي وشلو او هغه ګټه مټه به خړله. اوچت आवाज باندې ویل شي یا قریش یا معاشر قریش یا اهل مکه. عمر بن الخطاب صحابي شو هغه ایمان راوړو. وېزه به د ور سره ما ورته ویلې چې صحابي ما بینه بلکې قد اسلمتو ما او اسلام راوړو. وېزه یوازې او مجانب مقابل په دې جماعت کې یو ګروپ او جنگم سره شروع کې خپل ما به کی وې دومره قوي جګړه مکړه حتی نصف النهار ته مې ورسې پورې ما جنگ وکي. عجیب عمر یو غټول ګروپ دی او بل طرف باندې عمر سے ورتزان لري او د سار نه جګړه شروع شوې ده د بوکسونه دی او هله ام تر دې غرمه پورې ورسېده. په دې وخت کې یو مشرک را پیدا شو ولیکن مخکې دینه ما ورته چیلنج ورکړ هغه په دې طریقه چې قسم په الله کې په دې مکه کې منګه 300 مسلمانان پیدا شو یا به تاسو دې مکه کې وشيږي یا به منګه وشيږي. دوړه کار دلته نشي کېدی چې ام دې منګه وشيږي ام دې تاسو وشيږي خو چې په کسب څنګه ملګری 300 لور ورسیږي. وې دې خبرې مې واسطه په باندې وکړو. وی عاص ابن وائل الصحابي په دې مقام کې راغی وی ویل چې اې د مکه مشرکانو خو چې عمر د پیغمبر ملګری شو ایمان راوړ نو څه چل وشو کتا سودا چرته وښنه او قتل کې قسم بالله دا دومره خطرناک قوم لري بنو عدي چې د ټول عربو نه دې پښتنه وکي. ځکه عمر صاحب خاندان ډېر خطرناک و. هغه د محمد رسول الله سره په لوی ابن غالب کې شریک دي نگاه کی وی چې دا خبره کړه د مکه مشرکانو واورده وی ایسو د قلار شو زم سره شوی او ما دیم سړي شو نیمه ورځ جنگ وکړو د بسته ګروپ سره کور لرالم. و چې کله کور لرالم به چې مدینه منورې له راغله عبد الله ابن عمر وړي کې بچي ولا خبرې نشو کولې. عمر سی بلی پلار ودا سړی څوک چې د مکه مشرکانو له دا خبره وکړه کدا عمر تاسو وجلو ګور بني عادي بس تاسو سخت فوسه بوختنه وکي. ودا عاص ابن وائل الصحابي وکړه چې قران د باره کې دونه نازل کړي د صخره دور باندې پیوځي کې کړي لري. وی ښا دا سړی وی آو د دین اورس عمر رضی الله عنه اوچت انسان ولې نه دی لیکن قید رسول الله علیه یا رسول الله وزن ورسم هجرت کوم. نبی کریم علیه الصلاه والسلام په مکه کې دی سیدنا و امامنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په مکه کې دی لیکن د ملګرو تشکیل کړي چې تاسو حرکت کوئ یو ځای مدینه منوره اله. عمر سے بولی زم اگر کو اوچت سړی دی لیکن کړي پر اتنګ شوا رسول الله ورته ډیره کړه ځه لاړ وی د ټول مخ کې ځان سره تور امر واخصه
برچیم را واخستې نيزیم را واخستې غشیم را واخستان او مخبله امسیم را واخستان دشي اسلحه باندې اباشو لکه څنګه مجاهد انسان هغه یوزل وځو ځم په اسلحه باندې آبادی کلاشینکوف راوالی گردنی راوالی یوسم رشینه د سر لوازم به غار څه برابر کی چې زه وسوسم فلاره او دا اسباب اسلام موږ چې دا به تاسو استعمالوي دا خبره غلط راځي بعض خلک چې ګوره دا اسباب دي بس هیڅ اعتبار ورته کوم نه دین د اسلام موږ دا وایي چې اعتبار به اسباب لکې محمد رسول الله چې دوه خلید وسپنې بسر کړی وي عمر رضی الله عنه د توري مور راواخسي خو لیکن مؤثر حقيقي هغه رب العالمین غني او بل څوک دا بنه غني دین د اسلام سره به ځم پوي کی دا خبره غلطه راځي لکه دا دشمنان روان دي زه هجرت کوم دغه توري له ضرورت دی غش له ضرورت دی نزل له ضرورت دی د امثال له ضرورت دی چې څه کیږي هغه بکیږي نه راغه طواف یو کې د طواف نور شه دوه رکعات منځو کې دغه نور سره مشرکان مختلف ټولګي او جماعتونه و یو له ورغله به خبر نه وینا وېزه خو هجرت کوم کوم انسان چې وغاړي چې په ځان باندې مور بوره کی په ځان باندې کزه کونډه کی او د ځان نور سره بچي ایتمان پرې دی سره د سل مجاهدونو وېزه سبا په دغه کندو په دې لار باندې زم لاسم خلاص شر څه کولای شي دیبل جماعت لورغه دیبل جماعت لورغه غوې د خپل سر نه کته کړو لکه ذلیلہ شرمنده شو عمر رضی الله عنه روان شو وې شکل دار روان شو سره دې ملګرو ډیر وخیر سره دې ناړامیم نه کولا ملګرو لوي چې وځو اسنه چې دشمن مخکې موږ لکه مين نه ولې د چل به وکړو یو علاقه ورته اوخذل چې دا شل وړه کسان به التر جمع کیږي خو یاد ساتي وخت او ټیم بدای په تور مثال شپږ بجې کدی شپږ بجو له ار ملګری را ورشدو په بها کچیر تر اون رسیدو ګور نور ملګری بدل انتظار نه کوو کې دې شي دا دشمنانو دسګیر کړي یو الته دل زدن ورکی منګور باندې رسوانه کی د سیمنه کې چې ملګری دی ځین انتخاب کړي واغنه وخت راشي ته به ولته قرار پرو د ډډه دیوالي چې اوس برازینو خو چې څو بوکس یوالو په سر دی ودري چې دا مر سره بدلین کړي هغه خو به ګیرګیرو دام به ګیریږي لیکن عمر سے عجیب سیاسي شړیو وکم ځای وټاکو اذا ايو علاقه وټاکل چې تقریبا د مکی مکرمین لسم لوړان دي وی سیده ملګری روان شو ځان سره ملګری واخصو هشام او بل ملګری واخصو غیاش ابن هشام چې دار ابو جهل لورو شکل دی چې غیاش تر ورشه هشام رانغه هشام دشمنانو د ذکر کې وینو چې کله ونی به دومره سخت هوالو چې تر دې پوری د کوپر کلمه ور باندې دوباره به ویلي دی وخت کې دا انسان ضرورت په وخت کې انسان دا کار کولی شي الا من اکره دا حالت د اکراه دی چې کله زړه مطمئن په اسلام باندې بس دی وخت کې دا سړی معاف دی لکه دا یاسر صاحب خبره من کړو د عمار دی نو کوم وخت دا مسله غیر شو عیاش دی واته او عمر رضی الله عنه لاړل وېمن چې لاړو سره دې ملګرو وې مدینه منورې له شورش د مسجد قباء په خوا کې رفاعي ابن منذر منګو ملګری او انصارین وېمن د پاره د ډوډۍ بندوبست برابر کې چې مهاجر رااله مرحبا بالمهاجرین مهاجرون لدی خر اغلاس دي هشام باغی ځکه غیر او کلمه کفر هغه ویلي دلیل په دې باندې چې په هغه وخت کې هجرت پر ځان کېږي چې کله د سړنه اسلامي مقدسات او احکامات تر سره کېږي نه لیکن که شرط کېدل به په هغه وخت کې تعالی واقعي په مرتبه استحباب کې هغه کده یو ملک نه بل ملک لې کده یو ولایت نه بل ولایت لا کده یو ول سوالې نه بل لې کده یو قريه نه بل لې وکله چې موږ تراړو مدینه کې موږ لپاره دا ډوډۍ دوی برابر کړه ما به څوک به دغه نه راتل زه خو دې دشمنانو سر سخت دشمنو ما لیکن د غیاش پسې ابو جهل راغو د غرور حارس دوی بسراله کفار ډیر مکار دي د اسلام دشمنان دي کله مجاهد یو لالچ ورکی کله بل لالچ ورکی کله بل رښتیا او دروغ ورته وځي چې په دې باندې صرف د گیر کې وې نشو ختمي کی ابو جهل چې کله مدینه لړاغه حارس راغی غیاش شروع راغی چې جدا کې د مور طرف نه و پلار کې جدا و وته خبر نه وینا ومنه مور دې قسم کړی دی وسی ویلې دي وېسمانه په الله باندې قسمي چې زبد دین ورنه وځي سور لاړ نشم او زبد خپل سر ونه منځم ګمنځ بینه کما تر څو پر چې غیاش د خپل بچي ونه ګورم څه قسم کړي هغه د عمر سره مشوره وکړه ورونه د خبره ده عمر رضی الله ډیر ملحم او شي سړی واغه ورته د شي دی داخله ګورتال دي جن اختطافي دي چل درته جوړی ستاد مور کډیره ګرمي او خپل سوري له تختی د مکه ډیره سخته ګرمي ده ډیره د شپلان ټینګی دي نش او د مور پر ستر کې چې کله سپګي مګي وشه دا په خپل د اثر منځه ګومنځي وي هیڅ چرته دې له حاسونه کی یره مال مسره نشته لاړ بشه مال بم راوړم عمر شه برته چې څومره مال دې پکاري نه مې مال زما دې مې د اسما مال ساش وګوره دې خلکو سره مزه هغه په اصرار وکړي ته پر خپل مور باندې دشي زړه وسوځولو وېزم عمر رضی الله عنه ورته ویځي او وېد شکار بو کې چې زما د اوخه بزان سره والي
هغه وخت یو غری مثال لکه سم ډاټسنو قوي گاډي قوي وا او ډیره چالاکه ته په دې باندې سوري او د نورو نبري په پلو خانو سواري خو چې کله پوښي چې تا ګيري یا تعالی اندې کوي بس دې له بلغت ورکو د مدینه په طرف باندې بیر اخلاص یو دې پلان ته نشي نیولې و چې ډیره خره دا تکتیک او سیاست مرتو خو دو دلیل په دې باندې چې کله ترې ملګری په طرف باندې لېږي د شي باندې چې په دغه ځای باندې وردانګه ورته د وته طریقې دا د نوته طریقې دا د ترسد مسلې دا دفاع مسلې دلته تعرض دلته مقصودی مسله په دې ځای کې دا ټول نقشه ورته برابر کړه وکله شروانو ابو جهل خوري شیطان سړیو هغه د حارث سترګو والے د شر چې زبې وبانه وکم چې مزل وکي وېزما دا وخ ډیره خواره ده دا خو مانی شوړلې ودرګي ورونو چې دینه خطه شمې دی بل ور سره بکینم حارث ورته بالکل صحیح ده هغه د خپل وکینه راکته شو ابو جهل د خپل وکینه راکته شو غیاش د عمر رضی الله عنه وکینه راکته شو چې کله راکته شو یو د می په ورټو پر سړیونه و چپې مټي په واړه ولي مکی مکرمه له بوتلو الته دومره سخوال ورکول وی چې کوم سره د پلانو کې طریقه پرې دي د قبه انجام منډه ویلاړ شي د خپل ونی به وقوف انسانان راولي چې دی محمد په تایید کې ولاړ دي من خپل به وقوف قمه سره راوځي تاسو راولي عمر رضی الله عنه دا اطلاع ورسېده چې پروګرام د ډېر انتهاجات خپش الله رب العزت غیتونه نازل کړه چې قل هو اسما بندگانو هغه بندگان چې هغه زیته کړي په خپل ځانونو باندې لا تقنطوا من رحمت الله الله د رحمت نه امید کیږئ ما ان الله یغفر الذنوب جميعا الله دا ټول ګناهونه بخي دا د غیاش او د هشام په بارک الله نازل کړي و د نور ملګرو هغه هم دا ویل چې موږ بارک نازل د نور صحابه هم دا ویلي عمر رضی الله عنه بهترین کاتب هغه د ایتونه ولیکل او د ملګرو لرا ولېګل هشام فرمایي وځه په ځتوال هغه کې تړلې چې کله دا خد مال راوړ شوې دي آیات مې کاته خو په مطلب نه پوهیدم الله رب العزت ما دماغ په دې مسله باندې اخلاص کړو دومره خوشاله شوم چې د حد نشوا غیاش هم دا خبره وکړه کله انسان په موږ باندې څومره ظلمونه وکي څومره تیرې کمې چې ته په موږ باندې وکي خو یاد ساته کله کفر کلمه مو توي خو چې بزړه کې مو ایمان وي یاد زموږ دا ګناهونه به ټول رب العالمین معاف کړي او ډیر بهترین او خو آیات دي رسول الله فرمای دنیا ما په هنه وته مال ډیر بهتر دی او عجیب آیات اسما بندگانو چې چا ځته په خپل ځمانه کړي زما د رحمت نه امید کیږي ما رب العالمین دا ټول ګناهونه تاسو له بکی خو بشر رحمان الله نه بخنه غواړي د عمر سے څو په دې ته معلوم شوي یو د عمر شهامت چیلنج ورکې دشمن له نور لاړو دویم د عمر رضی الله عنه سیاست دریم د عمر سے بيسار چې نیمه مال اغلا ورکې او څلورم عمر کې عجیب اخلاق و ملګری سره خامخا کله ټکر راځي موږ تاسو انسانان یو حدیث مشکات کړی د موحدین مسلمانان چې کدی په بل شي باندې ورانه شي شیطان دې مابین کې خانه جنگي کوي او مړه غد شي ولې دې پلانې دې شي ویلې لیکن عمر شه د شونه ویل چې او حشام او غیاشا تاسو ما خبره مننه د پرېچ بدی زندان کې وشيږي لکه بعضی خلک دې شي وای کنه وې دې سرجوري لما ویل چې دا کارمه کو دا کارو قسم کار وسره کو شي دزګیر شي پرېچ پلانې زندان لوي شي او سم لغت کې واقعي کې سزا ورکې نه هغه مسلمان بیچاره غیر راغی ته دا غو سره ابزای کوي هغه به خطونه لګي دا به پښتنه کوي د عمر نه به د سیاست یاد کې به هیڅ وخت جنجال جوړیږي نه عمر رضی الله عنه چې محمد رسول الله وزیرو رسول الله فرمای زما پاسمان کې دوه وزیران جبرئیل او میکائیل لاندې می دوه وزیران چې هغه ابوبکر او عمر د دوی وجنه وزیر او د مشیر په مابین کې دا خبره کړه اخو دي خو کېږي دا یاد ساتي چې کله قران او سنت سره مطالعه کی د عمر شه د ابوبکر شه د رسول الله سره اکثر خبر او وخت را وخت ده دا ولې وخت به د عمر شه نه و مراد بلکې د عمر رضی الله عنه مسله چې وزیرو رسول الله ته مشوره وکړه عمر ورته مشوره ورکړه رضی الله عنه چې د څه وکاو د څه مکوا او دا بیا ساتي چې په هر ډګر کې عمر رضی الله عنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کې مخکې لاړو د بدر په واقع کې وکنه وی ویل چې ارشد خپل قیدین ورکړي چې پته ولګي ارشد د خپل کسانو وجني په وحد کې ابو سفیان له دا خبره کړو چې محمد هم ژوند دی ابو بکر هم ژوند دی عمر هم ژوند دی سره والو د پاره او په خندق کې هم داسرو رسول الله ویل یا رسول الله موږ د مازګر د منځنه نږدې چې کازاش کېره ورته وکړه او د قشم په صلح د حدیبه کې هم داسرو الته نبی صلی الله علیه وسلم چې یا رسول الله دا تاسو ولې دا کمزوري شرطونه لیکي ابو بکر له دا شرطونه تاسو ولې لیکي هغه ویل رسول الله والله په دې باندې خپويږي بلکې د رسول الله رکابونه ساغه بشر روان شو عمر چې فرمای و ما بډیره بندگی به رب العالمین کول شي اسنه مان الله خپشي ویلي فتح مکه کې هم دا حاضرو د ابو سفیان مشه ډیر کښ وکړي لیکن عباس رضی الله عنه ته منک تبوک کې هم دا حاضرو حنین کې هم دا حاضرو او د رسول الله مرز وفات کې هم دا حاضرو وی ویل چې مال کلام او کاغذ راوړي عمر شه په شفقت کې پر رسول الله باندې شورته مې راوړي قران او سنت پورا دي دین د اسلام پورا دی ولې تاسو دا په عذاب وای
رسول الله چې کله وفات شو په دې وخت کې دا خبره وکړه چا چې ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات شوی قسم په الله د اثر بورنه قلم کم منافقان دي ژوندۍ رسول الله وفات کیږي عائشہ به فرمایي عجیب خطبه ورکړه عمر عجیب انسان خلکو له بزین کې دا خبره ورواچول چې اي خلکو ګوره په هر دور کې منافقان موجود دي مؤمن انسان هم ساده غوندي نه د منافقانو حالات قران کې الله بار بار ذکر کړی دی وجه دا ده چې ایدونه ځان ساتل ډیر ضروری دي دا څوک پیژني نه ځان د دیندار په جامه کې تار راوړاندې کی پس قبر بنو سعیده کې د ابوبکر رضی الله عنه سره هم دا حاضرو د ابوبکر سره اول بیعت هم دوکي او د ابوبکر رضی الله عنه سره د مرتدینو په جهاد کې هم دا شریک څو زینو کې دا لګلو او کله چې ابوبکر رضی الله عنه وفات کیږي نبی د شوی چې الله ملګرو ویلې کچیرته بل فرج او تقدیر قیامت کې اسمان الله پښتنه وکي چې ابوبکر ته شکر وفات کړي نظمان استاد خپل ځان د ورسره څوک ځان د پاره ولی احد نه پرې خودو وې زبورته ما چې من خیر اهلک الله صاحب دې بندگانو کې بهترین انسان سیدنا و امام عمر بن الخطاب ورته کې دامه پرې خودو د دې وجنه د اهل سنت والجماعت دا فیصله ده چې کوم انسان د عقیده په کتابونو کې دا خبره لیکل شوې ده ابوبکر عمر لکنزل کې دا سړی کافر دی مؤمن لسړی چې کنزلو کې کافر کیږي نه لیکن د دې د صحابت نه انکار دی چا ابوبکر لکنزل وکړه چا عمر لکنزل وکړه دا سړی په اتفاق د ټول علماء سره دا کافر دی مسلمانانو سره د ایمان نخلاص حتی شیخنا و امامنا شیخ الاسلام ابن حزم په الملل والنحل کې لیکلي دي وې سوره فتح کې الله رب العزت منافقان له خبره وکړه کتا سنن د خیبر غنیمتونه غواړي نو قلار شي یو بل قوم سره تاسو په جګړه به وکړي چې اولی باس شدید و آلته چې د جنگ آغاز د پارسانو ریمانو سره ابوبکر وکي لیکن اختتامی پروګرام عمر رضی الله عنه وکي او ترکیه چې فتح کړه عثمان رضی الله عنه دلیل له پدې باندې چې د ابوبکر عمر عثمان د دوی خلافت الله په قران باندې ثابت کړی دی د دین انکار دغه باندې د قران نه انکار دی د رسول الله نه انکار دی دا درش کله هغه خلافت نه پد مسله ودا مسله چې کله وشوه نو په دې وخت کې محمد رسول الله وخت خوب لیدلو عجیب خوب لیدلو وی خو مې د شوري دوی چې زېما په یوځای کې د کوینه وبرو باسم دي خلکو لا ابو ورکوم به ابوبکر صاحب راغی یو دوه درې بوکي راوي شو لیکن ډېر په زورو باندې به عمر صاحب راغی عمر رضی الله راغی وې دومره د ابو کغټ شو لکه حوزه او دومره ډېر بوکي راويستي چې د انسانانو باندې وبو وشکلې په دې وکانو باندې وبو وشکلې حتی هغه سر بشو هغه بعد ماړ شو تندې ماته شو چې وکان د کم ځای راځي شو بیرته لاړه مال تسم لسل ملګرو ورته ویل یا رسول الله اې دغه مقصد څه دی تعبیر وی اول چې ما بوکي راوي شوی داس ما د نبوت وخت دی بیر ابوبکر په وخت کې 2.5 کاله دا ډېر صح حالتونه و چې هغه مسلمانان مرتد شي او هغه بیرته په اسلام کې را داخلول به د عمر په وخت کې خو الله ډېر ترقی اسلام نو ورکړه تقریبا 22 لکه میلا مربع مکه د عمر ابن الخطاب په قیادت کې رب العالمین دا په اسلام کې داخله کړی ده څومره لوی اسمکه د عمر رضی الله عنه رسول الله کې هغه دغه مقصد دی په صحابو کې موجبه منقبت لرو صحابو کې یو بل بچا پښتنه وکړه بتاو چې غوړه څوک دی ابوبکر وی به غوړه څوک دی عمر وی به غوړه څوک دی عثمان به سکتو چپ شو یو ورځ علي سم خپل بچي پښتنه وکړه بیا به پلاره تاسو کې بهترین انسان څوک دی وی ابوبکر وی به درکې څوک دی عمر وی به دریم بتوي وینا څخه مسلمانانو یو عادي غو مسلمان ما عثمان ابن عفان دی دا علي څخه خپل عاجزي و چې دا مسله کوله او مخکې حدیث کې رسول الله د عمر سے عبقریت ذکر کې قوت ذکر کې نو ورته ویل زه خو عادي غو مسله یم انس بن مالک فرمایي بل المصالح رال رسول الله علیه یا رسول الله کته ژوندې موږ ته زکات تعالی درکو کته شرط وفات شو به چاله ورکو ابوبکر را وک ابوبکر وفات شو به چاله ورکو عمر ابن الخطاب له ورکي ای دینم دا خبره معلومه شو چې د عمر خلافت هغه ګوره په قران د رسول الله په حدیث باندې ثابت دي علي چې په خپل د توصیف کو په خلاف د شیعه او روافضو دوی شکل منځنو کې د شپې خپل اسکار دي شي کوي اللهم العن الاول والثاني اللهم العن الاول والثاني اللهم العن الاول والثاني وی الله په اول لعنت وکړه په دویم په اول لعنت وکړه په دویم اول نه ابوبکر اخلي دویم نه عمر دومره خطرناک د اسلام دشمنان کله خپل کتابونه کې لیکي وی کچرته په مکه او مدینه باندې اسمه حکومت راغی موږ به رسول الله د خانه د دوه خبيشانو باش ابوبکر عمر چرته بس ساده ارمان تر قیامت پورې الله پوره نکي الحمدلله اسلام او عمر بدومره اولاد لري چې ته پاغیزه ورزیو د هیر قبرونه بیزتی کې چې ستا جواب الته کې پاغیزه کې تر دې پورې رسول الله ویلي وې د ابوبکر او عمر په شوي تاسو اقتدا وکړي ارباز رضی الله فرمایي چې رسول الله په یوځای کې تقریر کې ډېر عجیب تقریر د خلکو رستورګو نو کلاړي او زنه ور پیدل ملګرو ورته ویل یا رسول الله لکه چې دا د خدای په معنی تقریر دی
الله پامانی چې سره چا سره کوي موږ له نصیحت وکوي تقوا وکي سم خبرې لغوګ دی د خپل امیر اطاعت کوي اگر که عبد حبشي وي ورسره به تاسو اختلافات وګورئ نو ارکل چې عبد حبشي چې داغه سر د ممیز دانی په اندازه باندې رسول الله داغه تابعداري پر ترغیب ورکړي دی آیا د عمر ابن الخطاب تابعداري باندې شي کېږي ضرور به کېږي شو خامخا به کېږي حاصل دا چې قران سنت صحابه په دې ټول کې د عمر څخه قدر معلومه چې دا به دویم خلیفہ د مسلمانانو یو څو عجیب واقعات عمر رضی الله عنه عجیبه مسله دا و چې دا په خپل دور خلافت کې ګرځیدو د شنو لکه اوس والانه اوس تقشم بادشاہان چې پنځه شپه خاتون رضانه چاپیر کړي د غریب او د مسكين आवाज ته په کلونو ورسیږي نه عمر ابن خطاب د شي امیرو چې په خپل سورلې حمار باندې سور په علاقه باندې وګرځیدو د شپې دا رغه عادت مبارک وې د شپې ګرځیدو یو سړی د سورې تور کې قرأت او تلاوت شروع کړي چې کله دې ځل راغی ان عذاب ربک لواقع یقینا استاد رب عذاب چې دغه مخه واقع کیدون کړي عمر رضی الله عنه خپل حمار نه راکته شو دیوال لډړ واله دی آیات باندې عجیب اثر وکي زړه صفاو زړه قران چې بسړي باندې اثر کوي تقوا بدر کوي د الله رضا بدر کوي د قران عظمت بدر کوي د الله عظمت بدر کوي دنیا سره بدمینه نه خواهش پرستی سره بدمینه نه ایمان بدر کوي زړه بدی صفای مضبوط عزم بلري کله کې یقین بلري او صبر او لله الحمد فسيدنا وامامنا عمر بن الخطاب کې الله رب عزت دا ټول شي نه راجمه کړیو عجیب اثر په وکي وې دیوال لري شډړو ول دي آیات ته سوچ وکي چې ما الله قسم کړی دی چې خامخا ساده د رب عذاب واقع کیدون کړي الله موږ به راګیر نه کوي وې دومره اثر په وکي چې یو مېش عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ نه جوړ شو عجیب انسان ملګری دې پښتنه کوله د مېش په اخر کې ورته ویل ملګری وسماره مرض شری دغه لپاره سبب وجه هغه د قایت قرآن به دومره اثر کو دومره عجیبه کله به چې قرآن په خپل لوسلو او بعض ایتونه متاثر شو ډیر سخت په جمعو بدانه جوړو درې ورځې بنا جوړو څلور ورځې بنا جوړو شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي وې دومره زیاته شړې اخر وخت کوله چې د سرګو تر بریتانو پورې هم نشلکتی دی خو جوړ کړی و چا ورته ویل عمر امیر المؤمنین ولې دومره شاړې وې د ورځې د ملګرو حق را په غاړه دی رعایت او د شپې د رب العالمین حق را په غاړه دی نو څنګه قیام الليل او تهجد کوم وشاړه ملګرو لبه دا ویل چې اے ملګرو حاسب د خپل ځان سره حسابونه وکي مخکې د نشي تاسو سره حساب وشي کثیر الحساب سره ځان سره حساب وکي او تاسو دې ځان ډوري کې ارج اکبر لا یو ورځ بدل نامه خلا ودرېږي تاسو الته هم پیشي کیږي ورس ان شاء الله د شهادت مسله راځي دا ډېر اوږده مسله ده تقریبا روزي پر د عمر رضی الله تاریخ ان شاء الله موږ تاسو بیانو وې شکل دا دشمنان هوالو ابو العلو فیروز په نامه اوس بعض خلک موږ تاسو نه پیږي دا فیروزه غمې ده دا پیروز یو سړیو ابو الولو د اسم کونیه وا چې اوس میرانانو الته پاغه نو سړی باندې یو نوم مناو کړی دی وې چوکي بابا شجاع ودا دومره غیرتی سړی چې عمر یوالو عمر یې مردار کې نعوذ بالله من ذلک د دې غمی مبارک دومره قدر دوی لري ودا ګور وړ ورځي او پلان کوي او دا کوي زموږ ساده مسلمانانو په دې ګوتو کوي دا نه روان دي خو دومره قدر او عظمت ورته لري دا خو شیګانو عقیده ده تا خو خوشالي وکړي چې عمر کړي د وجلې دی پیروز لکه زموږ استاد مشرانو نمونه دي دا کوم مکتب دی دا مکتب میرویس خان دی یا لیسه احمد شاه دا یا سلطان محمود غزنوی دی چې دا نیکان دیندار مجاهدین مشران زموږ استاد تیر شوی دی افتخارا نه دا عمر سے مکتب دی دا پلان مدرسه دا پلان افتخارا نه مقدم وی هغه چې کوم وخت ودل گزار ورکه وی والو نو د خپل سر مبارک شو د عبد الله ابن عمر په دیورم باندې کېو عبد الله ابن عمر لوی بچی له یا بني اسمر اثر په سمکه باندې کېدا عمر د دې لایق نه دی چې هغه سر د خلک کېد دومره عاجزي چا ورته ویل عمر یا امیر المؤمنین تا خو ډیر کارونه کړی دوی اشله کمیله مراباز مګه ستاسو په وخت کې پته شوې ده تاسو وایي وی چې رب العالمین ما سره حسابونه کې دا په هغه بدوي کې ور حساب کې وځه په دې باندې خوشاله د سورې حساب دغه ایتونه ویلې چا چې مؤمنانو له zarar ورکې نو دي خلکو له بهتان او ګناه واخص او بارک را د ابي ابن کعب خو راغی ځکه عمر شه بخلق وال تادیبا وې دي آیات مبارکه زنوم راغلی چې اسنه الله مال سزا رانه کې بهتان او ګناه کې رانه شم هغه ورته ویل یا امیر المؤمنین انت تداغوین نه وجدات چې څوک وهي یا چا خبره کوي دا د ادب په نیت باندې تکای یروزو ته بچر ډیر کله طعام برابر کی چې بدی کې د عسل د شحط او شربت مو وشکل ورته کینو سړي زیته وشړل چاورنه پښتنه وکړه دا ولي
وی الله رب العزت کافرانو له دمکی ورکړي چې اے کافرانو دنیا کې خوندونه مزه او لذتونه اخیستي دي نن تاسو لپاره مزه نشته وی اصل چې موږ هر قسمه طعامونه وخورو خوندونه او لذتونه ورنوالو او پاغي دنیا کې رب العالمین موږ د دوی په سب کې راوالي کینه دا جایز چې سړی په شکر وباسي عبدالرحمن بن عوف له چاډر خد دسترخوان برابر کړو جماعته چې کله کینې سوې شړل چا دې بوختنه وکړه ولی وی قسم په الله چې کله حمزه رضی الله شهید او مصعب بن عمر وی دومره صادر موږ سره نو چې درف کې کفن ورکو او نن دومره طعامونه موږ برابر دي اسنه چې موږ د جهادونه ایواس الله موږ په دنیا کې رانه کی وی شړل دغه نو سیسته بيداجک شو حفصه رضی الله ورته وی د عمر سی بلوروا د نبی صلی الله علیه وسلم بیبي خدیجه ماریا حفصه عائشه ام سلمہ ام حبیبه سودا میمونه زینبه جویریه د محمد رسول الله بیبي نه ودا نو دې حفصه ورته ویل چې یا ابي ایس ما پلارال ته ولې په ځما دومره تکلیف ترې دا خوراکوم نم دومره نه کوي او د شکشون ځان لنی انتخاب استره دي ته امیر المؤمنین هغه ورته لوري تعالی جواب در پریدم تا د رسول الله سره وخت تر کړه په کوم مرتبه کې واغه خوراک اوسکا چې عائشه قسم کوي قسم په الله رسول الله دې دنیا لاړو پوس چوړو باندې وچرتم دا خېټه مبارکه ډکه شوی نو د ابوبکر یو وخت تاریخ تعالی دلې د آیا قدس ژوند تر کړه وینا وې کزه په دې شونه کې اختشم داغونه کې ورسته شونه بیا برباد شم او کدا شونه ما چرته ونه خواړه نو امیددار چې رب العالمین با دغه سره ما په سب کې بیراولي او یقیني چې الله به دار اوچتای ځکه دریم کس جنت ته داخليږي هغه سیدنا او امام عمر بن الخطاب دی یو وخت ودانه جوړش د کلمو تکلیف پیدا کې به تور مثال لشنی طبيبان ورته ویل به تبع اصل او شهادت استعمال کی په خپل کور کې نو بازار کې نو خو لیکن په دار الخلافت کې و بیت المال د شنو کول چې دا راواله وی خو کې انداز له جایز و ټول ملګری راځم کړو په منبر باندې کې نو د مرز په حال کې وی ویل چې اسما ملګرو مال طبيبان وی اصل او شهادت خودلی زما په کور کې نشتا په بازار کې نشتا لیکن دیجه کې موجود دي بیت المال کې اي استاسو اجازه شته چې زیل راواله مو استعمال کوم په بکو بکان شدید ملګرو سخت وشړل چې عمر تاخو د ورسره خلکو لري صح حالت پرې خو ده یو ورځ ته ملګری شو دراوړه چې کله اوس کله ورته داري کما کړه وی پلانې ځکه وخاني وی واغو ته شدار اول وشل په موږ باندې موږ لاره کړو موږ تعالی راوړل وی د ششه کې پکې پیدا شو وی ایست د خپل خلو مبارک کې دا ګوته وردن نکړي ټول ارچ استفراغ کړه چې زماري بدل وی حرام داخل نشي یو وخت عنبر او مشر اله د خپل خزلې وی بیبي عاتکه نو میدا د عمر بن الخطاب بیبي عاتکه وی ویلې ودا پر زنانو باندې خرڅوا اې دې پیسې چې تعالی پلاس باندې راتلې هغه مال راکړه چې بیت المال کې داخل کوم مسلمانانو په خدمت کې ولګم ډیره کړه دی بچ کله عنبر خلکو زنانو لور کول چې کم شبلاس پرونه کته هغه خپل لوپټي او ټیکری پورې ومغل بلور شو عمر صاحب کول راغی نشنا خوشبو پورې کور کې اته کې لولې دا خوشبو دې کماله ودا خدای عنبر د ویول ته استعمال کړی وینا ما په زنانو باندې خرڅول چې کم شبه پاتو شن مالاس پورې الاس مې دې پورې مغل وی او هو په دې مشکو عنبر کې خندا بوې دي چې دا تاریخ شنو بیت المال لري شي پرې خو دا راکړه لوپټي وی ټیکری لوپټي ته واپس صادره او د خور پوری مګل د اندازې پوری چې ایستا هغه بوی به نورخ سبا چې زنانه له بیر خرید لپاره هغه د خپل لاس راواخ شو عتیکه رسول الله او په دې ځمکه باندې ومګلو دغه ورته چې خور دا ولی پرون د خپل ټیکری صادر پوری مګلو نن پر ځمکه وی پرون ما مګلو عمر سے مال زمره غوسه شوی ری کنن دا اومګم به مال غوسه کیږي دی وجنه چې دین او موږ لذت او خنوال دومره احتیاط والا شړیو د شهامت د په وخت کې جهادونه د په وخت کې فتوحات د په وخت کې غنیمتونه او د شهادت په انده زمانہ کې چې دا به څنګه شهید کیږي ډیر وخت ان شاء الله روزي شوخه پورې بدا د په تاریخ باندې موږ تاسو کو چیرته ژوند باقی لګو هغه ان شاء الله به روان چرشه پورې نور چرشه کې به بیانو رب العالمین دې موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین